मेरे वीडियोस पे न बलोच मुझे गाली देता है, न मुझे सिंधी गाली देता है, न मुझे पंजाबी गाली देता है। मुझे मेरे अपने कुछ पठान सबकी। अस्सलाम वालेकुम, कबीर मोहम्मद यमा और दे ټیم کې زه تاسو سره د خپل کبیر خان سکل اینڈ ولاګ پیج نه نیغ پنیغه لاین یما خبره به موږ نن کو په کنزلو باندې، په کومو کنزلو باندې چې اوس مې یو ویډیو وکتله په والله چې د زړه ته مې ډېر زیات درد ورسېدو. هغه کنزلې دا دي چې سمیع خان هلجي به هر یو کس پیژنې، په ریسایډ کې تاسو د ویډیو هم چلیږي چې په ټیک ټاک او په یوټیوب سو هر سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل روان دي. هر یو کس پیژني، هغه د غریبو کا سټایل او امیرو کا سټایل دا هغه کس دی. نو والله دا ویډیو مې ولوکتله د زړه مې ډیر زیات درد وکړو. ګوره نه یې پکار پښتنو، موږ پښتنو له دا پکار دي چې موږ یو بل سپورټ کوو. موږ پښتانه څه کوو؟ موږ یو بل پسې کنزل کوو. موږ د پښتنو خپل پښتنو له فور مور کنزو. ګوره تاسو به هر یو کس سوشل میډیا ګورئ که نه، په سوشل میډیا باندې نن تاریخ پورې تقریبا چې د 2011-12 داسې 10 نه زه استعمالوم که نه فیسبوک، د دې نه تر نن تاریخه پورې اوسه پورې لکه ما دا ونه اورېدل چې پنجابي په پنجابي پسې کنزل وکړه، بلوچي په بلوچي پسې وکړله، سندي په سندي پسې وکړه، خو چې ګورم پښتون په پښتون پسې کنزل کوي. ولې چې موږ په دې باندې ځان فیمس کوو. موږ خیر ده که زموږ خور مور څوک وکنځي څه مسله نشته، خو موږ پرې ځان مشهور کړو په دې باندې که نه. خو په دې کې خبره داسې ده چې په دې کې د ډېرو خلکو میندې مړې شي، خویندې مړې. لکه اوس زه تاسو ته دا ویډیو پلی کوم په لاس کې، دا بیا تاسو واورئ که نه. په ایماندارۍ زما د زړه وجله د هغه مور مړه ده او موږ یې بیا هم کنځو. پښتنو خدای ته وګورئ، رسول ته وګورئ، چې یو بل سپورټ کولی نه شئ که نه، نو مهرباني وکړئ کنزل مه کوئ. که زما پیغام د چا هم خوښ شوی نو خپل یې هم وګورئ او نورو ملګرو سره یې خامخا شئ. والسلام. मेरे वीडियोस पे न बलोच मुझे गाली देता है, न मुझे सिंधी गाली देता है, न मुझे पंजाबी गाली देता है। मुझे मेरे अपने कुछ पठान सबकी बात नहीं, कुछ जाहिल पठान मुझे माँ की गाली देते हैं। तो उनको कहना है कि मेरी माँ ये है यार, सही है, मतलब मेरी माँ जो है वफात हुई है। आप लोग माँ की गालियाँ देते हो, बहुत अफसोस होता है, दुख होता है। किसी की माँ को गालियाँ नहीं दिया करो यार, हर किसी की माँ जिंदा नहीं होती है।